کورنیو چارو وزارت څه باندې 3000 کیلوګرامه جامد او 2500 لیتره مایع نشه ییز توکي وسوځول. 309 کیلوګرامه تریاک چې اوس به ستاسو په مخ کې انشاءالله د دغه مذکور قدرمن هیئت په لاس باندې وسوځلی سي. 615 کیلوګرامه هیروین دا به انشاءالله وسوځلی سي او 945 کیلوګرامه چرس او 18 کیلوګرامه چاپکټګا او 143 کیلوګرامه شیشه او 5812 الکولي مشروبات لیتر الکولي مشروبات او 304 کیلوګرامه تریمادول او 12104 لیتر نشهیي بیر او 4390 لیتره ایتانول او 11 لیتره تخمیر شوي مواد او 48 لیتره تیزاب او 49 لیتره کاربین او 254 کیلوګرامه بنګدانه او 690 کیلوګرامه سوداش او 1 کیلوګرام هغه نشادر چې د ټوله مجموعه هغه جامد د جامدو موادو مجموعه هغه 3050 کیلوګرامه کیږي 3050 ګرامه کیږي او 915 اعشاریه او هغه چې هغه جامد مواد نه دي هغه 22513 کیلوګرامه هغه مواد دي. د کورنیو چارو وزارت مخدره توکو پر وړاندې د مبارزې معینیت اړوند د هیواد د مرکزي زون د څو ولایتونو څخه دغه نشه ییز او کیمیاوي توکي د بېلابېلو عملیاتو په لړ کې د اسلامي امارت د واکمنېدو راپتې خوا نیول شوي وو چې نن د کابل ولایت د سبز ولسوالۍ په یوه لرې پرته غرنۍ سیمه کې وسوځول شول. په دغه نشه ییزو توکو کې تریاک، هیروین، چرس، تابلیتکا، شیشه، الکول، ترایمادول، نشه ییز ویر، ایتانول، تخمیر شوي مواد، تیزاب، کاربن، بانګدانه، سوداش او نوشادر موجود وو. د کورنیو چارو وزارت او همدارنګه د عدلي او قضایي ارګانونو مسؤلینو ویل چې د مخدره توکو کښت، قاچاق او استعمال په جدي توګه بند دی او له سرغړونکو سره به جدي او قانوني چلند وشي. دا څومره چې مواد جمع شوی دي په دغه امارت د راتګ نه وروسته یعنې فتح نه وروسته جمع شوی دي او د مرکزي زون دی. د هیواد په کچه موږ 22 صدري عملیات درلود چې څه د پاسه 10 کسان نیول شوي دي خو د دغه مشخص نشته دی تر اوسه. اسلامي امارت دې ته ژمن دی او کلک هوډ لري چې هیڅ چاته به د نشه یي توکو په برخه کې اجازه ورنه کړي ځکه نشه یي توکي د اسلام د مقدس دین لخوا یو نامشروع او یو ناروا عمل دی. زموږ د ټولنې او زموږ د ځوانانو په ګټه نه دی زموږ ځوانان زموږ قدرونه له منځه وړي او له هلاکت سره یې مخامخ کوي. د دغه په مسکراتو چې ګرځوي دي یا یې تجاران یا یې نقلونکي یا یې وړونکي یا یې څکونکي یا یې چښونکي د دې پیسه ډېره لوړه شوې ده. دا د یوې محکمې په وس کې نشته هغه دا قرباني ورکوي 5 محکمې ورته رالېږي د دې پر ځای چې 5 دوسیې بررسي شي 50 دوسیې اوس د ورځې بررسي کېږي. دا یادونه وړ ده چې په دغه سوځول شوو نشه ییزو توکو کې ډېری برخه یې الکول او نور مایع نشه ییز توکي وو چې د تیر نظام د واکمنۍ له پای ته رسېدو وروسته تر دې مهاله د کورنیو چارو وزارت د مخدره توکو پر وړاندې د مبارزې معینیت له لوري په بېلابېلو عملیاتو کې نیول شوي وو او وسوځول شول.